د فیمیلز ایجوکیشن، جنکو تعلیم. فیمیلز لا هغه ایجوکیشن پکار دی، هغه تعلیم پکار دی د کوم چې زمونږ په معاشره کې ضرورت دی، د کوم نه بغیر چې زمونږ ژوند نه تیریږي. زمونږ کلچر، زمونږ معاشره ځینې شیزونو اجازت نه ورکوي. نو لہذا که دوی تعلیم کوي نو پکار دا چې هغه ډیګري واخلي، په هغه څه کې اډمیشن وکړي، په کوم څه کې چې واقعي د معاشرې ته سبا ضرورت دی، د هغه نه بغیر کار نه کیږي. او باقي د کوم شي چې ضرورت نشته دی هغه کې بالکل اډمیشن نه کوي. غیر ضروري ډیګري نه اخیستل، غیر ضروري ډپارټمنټس ته تلل، د دې بالکل ضرورت نشته دی. یو فیمیل په اګریکلچر کې ډیګري واخلي نو هغه به څه کوي؟ د هغې معاشرې ته څه ضرورت دی؟ یا یو فیمیل لا هغه انجینیرینګ وکړي نو دا داسې فیلډ نه دی چې ګنې د دې خامخا فیمیل ته ضرورت دی. سبا په فیمیلز کې انجینیر نه یا په اګریکلچر ډپارټمنټ کې نه نو ګنې کار نه، سیستم نه چلیږي، سیستم وران دی. هغه ډیګري دې وکړي چې هغه واقعي د معاشرې ته ضرورت دی، زمونږ د کلچر، زمونږ د ثقافت مطابق هغوی بیا سبا په هغه کې کار کولی شي. فیمیل له هغه ډیګري اخیستل پکار دي چې سبا په د معاشره کې هغه ډیوټي وکړي او د هغه ضرورت وي. میل هغه نشي کولی. لکه فار ایگزامپل په میډیکل فیلډ کې که موږ ووایو فیمیل ډاکټر ډېر زیات لازمي دی، د دې ډېر زیات ضرورت دی. خلک دا خوښوي چې یاره زه خپل مریض بوځم نو فیمیل ډاکټر یې وګوري، زه خپل مریض میل ډاکټر ته ونه ښیم. نو واقعي د دې ډېر زیات ضرورت دی. لکه سپیشلی په هغه کې د ګایناکالوجي چې کوم کیسز راځي یا الټراساونډ دی، خلک دا خوښوي چې یاره زه په فیمیل ډاکټر باندې دا وکړم، په میل ډاکټر باندې څوک هم نه خوښوي. نو واقعي د دې په معاشره کې ضرورت شته دی. ام بی بی ایس شو، ګایناکالوجي شو، نرسنګ شو یا سرجیکل وغیره، دا لاین په میډیکل لاین کې لازمي دي چې په دې کې فیمیلز موجود وي. د دې ضرورت دی، د دې نه بغیر کار نه چلیږي. بیا که ایجوکیشن سایډ ته تلل غواړي ادر دین میډیکل سایډ، میډیکل سایډ ته تلل نه غواړي، ایجوکیشن سایډ ته تلل غواړي، نو په کار دا چې بیا په ایجوکیشن کې هغه فزیکس دی، هغه کیمستري ده، هغه بایولوژي ده، هغه هر ډپارټمنټ دی چې په هغه کې بی ایس وکړي، ام پیل وکړي، پی ایچ ډي وکړي، چې هغه سبا را فارغ شي نو په ګرلز سکول کې، په کالج کې یا په یونیورسټي کې هغه ټیچینګ کولی شي چې سبا نور خلک دغه شان تیار کړي د کومو خلکو چې معاشرې ته ضرورت دی. نو زما د خیال مطابق دوی له هغه ډیګري اخیستل پکار دي د کوم چې واقعي په دې معاشره کې زموږ ته ضرورت دی. باقي غیر ضروري ډیګري نه اخیستلو ته هیڅ ضرورت نشته.